د هغې نه به سوال دی. یو زنانه دا سوال کړی دی چې زما یوه لور د 3 کالو او 2 زامن دي، یو د 9 کالو دی او بل د کال دی، او زما د خپل خاوند سره په دې ورځو کې په یو خبر باندې ورانه ده. هغه ده چې هغه خپل یو ورور چې هغه د 50 کالو دی دلته کور ته راولي وي چې دی موږ سره اوسي، او د هغه دا ورور چې دی نو د لوط علیه السلام په قوم کې چې کوم بیماري وه په هغه کې هم دغه بیماري ده. او زه یې نه منم، نه غواړم چې زما کور ته دې سړی راننوځي. یېرېږم چې د الله عذاب به راباندې راشي. یوه خبره دویم به د خپلو زامنو یېرېږم، په د خپل زوی یېرېږم کوم چې 9 کالو دی. خاوند راته وایي چې نه دی به راځي او ته به احترام وکړې. نو تاسو دې باره کې څه وایې؟ الجواب بالله التوفیق چې د دې خور د دیندارۍ او د جرأت ته زموږ سلام دی. داسې زنانه زموږ معاشرې له پکار دي، نه به راولي دا سړی. داسې زنانه پکار ده، نه به راولي دی موږ ته بچي خرابوي، نه به راولي دی کور خرابوي، نه به راولي د داسې عذاب راشي، نه به راده نه کې کرور دی او که کاکا زوی دی او که ماما زوی. داسې زنانه زموږ پکار دي. دې خور ته موږ دا وایو که ستا په دې لیور باندې دا خبره دغه ثابته یي کومه چې ته وې، نو د دې خاوند له نه دي جایز چې د ورور کور ته دننه راولي، پاتې له ده چې د ده د بچو سره دې بیا میلاوي. او دې خاوند له دا نه دي جایز چې دی د خپلې ښځې ته ووایي چې د دې ورور به احترام کې، بلکې دی د احترام نه دی د زجر او د رټنې لایق دی. یو سړی بیمار دی په هلکانو پسې ګرځي، شهوتونه پوره کوي، او ته ښځې ته وایې ته ول احترام کوه، د څه شي احترام وله کوه؟ دا سړی د زجر او د رټنې لایق دی. بل دا کوم کار چې په ده کې دننه دی والعیاذ بالله، د دې لپاره څومره سخته سزا شریعت ښوولي. دا کار پلید کار دی. الله سبحانه وتعالی قومونه دې دلاسې تباه کړي پوره. امام ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کتاب کوي، د خپل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه دا نقل کوي، وایي صحابه کرامو په دې باندې اجماع وه چې څوک کوم دا کار کوي، کوم کار چې به د لوط علیه السلام قوم کو دی به وژلی کېږي. داسې معمولي ګناه خو نه ده. نو موږ دې خور ته وایو چې موږ د ستا سره موافق یو او موږ ستا ملګري یو په دې خبره کې، او د خپلې خبرې نه وروسته کېږه مه. دغه خپله خبره مضبوطه راونیسه. او خاوند له په کار ده، په ده باندې ذمهواري ده د دې خپلو بچو، د دې خپلې ښځې، د دوی به ته الله تپوس کې په کار دی چې تر هغو باره کې سوچ وکړي. ته ډېر تللی چې نه ورور دی او احترام به یې کوي، څه شي احترام به یې کوي؟ که دا سړی توبه وباسي، که دا سړی توبه وباسي او خبره واضحه شي چې ده دا ګناه پرېښودې ده په دلایلو او په قراینو سره، بیا که چېرته راشي نو په هغې کې به لا څه حرج نه وي، خو بیا هم د داسې سړي راوسته بیا هم نامناسب دي. که توبه وباسي ځکه چې دا بیماري کله نه کله بیا راوچتېږي. دې سړی به د کور نه لرې ساتي والعیاذ بالله. او که کور ته راځي او توبه وباسي نو بیا هم دا ښځه د هغه سره یوازې نشي کېناستی، د هغه نه به ستر کوي، صرف که په خیر ورته وایي یا دوا سلام او څنګه یې ښیې دغې پورې اجازه شتي هم مخې له بیا نه راځي. دغې ځای دپاره محرم نه دی. ولایت ساتئ چې لیور د ښځې لپاره بلکل داسې پردی دی لکه څنګه چې په لاره کوڅه کې یو سړی ګرځي. دغه شتي که چېرته د کمرې نه ورته په خیر ووایي یا څنګه یې ښیي یا واړه دي څنګه هېڅ خبره نه. دې ځای نه به ورته ځوان شیر ټلیفونو کې خیال کوه ډېر د زما د دې وروڼو وایي. دا به واته وروڼه یو، دا غریبه به دوی له خدمتونه او کپړې وینځه او مخې له ځه او بس پکې خندا او ټوغې ټقارې او ګپ شپ، او بیا به هغې کې چې کومې واقعې راغلې خو تاسو ته معلومې دي، پټې خو نه دي که نه. دی دلته مزدوري کوي، روم له پیسې ګټي او ښځه ورته کېنولې ده، او که چا ووایي چې به دا کار ناروا دی، بس ستاسو زړونه خراب تیجي. زموږ زړونه خو الحمدلله وي پاک دي. پاکو زړونو والا چې کومې قصې کړي ده تاسو ته معلومې دي. نو د الله نه یېره پکار ده. دې خاوند له چې دی ښځې ته دا خبره کوي او داسې یو کس کور ته رانه باسي، زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې په خپلو خپلوانو کې کوم سړی تاسو وینئ خراب یا کور ته مه پرېږدئ. که خفه کېږي د زړه دې وچ وي. د خپلو بچو حفاظت کوئ، د خپلې ښځې حفاظت کوئ. ته د کور مشر یې، ته د کور ذمهوار یې، د
دا سړی چې کور ته کوم دننه راځي دته د ښه خرابتیا جوړوي. الله سبحانه وتعالی زموږ ټولې حفاظت وکړي. والله اعلم. د هغې نه بعد بیا سوال دا دی، وایي چې دا ذوالکفل علیه السلام چې په قرآن کې تذکر راغلی دا څوک و؟ او آیا دا ذوالکفل هغه دی کوم چې په حدیث کې راغلی دی؟ او دغه حدیث سندن څنګه دی؟ او په عراق کې یو قبر دی چې د هغې نسبت د ذوالکفل ته کېږي، آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب بالله التوفیق. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې په سورة الانبیاء کې او په سورة صاد کې، وإسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین. اسماعیل او ادریس او ذوالکفل علیهم السلام دا په صابرانو کې وو. په سورة صاد کې الله واذکر اسماعیل والیسع و ذوالکفل وکل من الاخیار. یاد کا اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام او ذوالکفل او دا ټول په نیکانو خلکو کې وو. د مفسرین بیا په دې کې اختلاف دی چې دا نیک سړی که پیغمبر و، خو راجح خبره دا ده لکه څنګه چې امام ابن کثیر رحمه الله وایي ظاهره دا ده چې دا پیغمبر و ځکه چې د تذکره د پیغمبرانو سره شوې ده. دا نور خو پیغمبران دي که نه چې د تذکره په منځ کې راځي نه دلیل دی په دې باندې چې دا سره پیغمبر دی. بیا د دغه باره کې چې کوم واقعات چلیږي راچلیږي چې ذوالکفل دا وکړو دغه وکړو، دا اکثر اسرائیلي روایت دي، سندن مضبوط نه دي. خو زمونږ په ایمان دی چې الله وایي چې یو داسې یو پیغمبر و، نور تفصیل موږ ته بیان نه کړي، به زمونږ په ایمان دی. زمونږ په ټولو پیغمبرانو ایمان دی. دا کوم چې نومونه موږ ته نه دي معلوم، په هغو هم زمونږ ایمان دی. او الله پیغمبران را لېږلي، کتابونه پرې نازل کړي دي. کوم چې موږ ته معلوم دي هغه دا دي، کوم کتابونه چې موږ ته معلوم دي هغه دا دي، او کوم چې موږ ته نه دي معلوم په هغې باندې زمونږ اجمالاً غونډ ایمان دی.